Allah bless you. Allah bless you. Allah dې تا وبخي. Allah bless you. Allah dې تا وبخي. May Allah have mercy on you. May Allah have mercy on you. Allah dې پتا ورحمېږي. May Allah have mercy on you. Allah dې پتا ورحمېږي. Hello guys, today in this class I'm going to teach you how to prepare someone in English by easy way and Pashto. Let's get started. په دغه کلاس کې به تاسو ته دا د ښودل شي چې موږ څنګه کولی شو د بل چا لپاره دعا وکړو، هغه په کمنټ کې وي یا مخامخ ورته ووایو. نو که په هر ځای کې وي تاسو کولی شئ چې ته په دعا وکړئ په انګلیسي ژبه کې په ډېرې ساده طریقې سره. نو د کلاس تر پایه پورې وګورئ. راځئ چې شروع وکړو. نمبر 1. May you live long. May you live long. الله دې اوږد عمر درکړي. May you live long. الله دې تا ته اوږد عمر یا اوږده زندگی درکړي. May you succeed. May you succeed. الله دې کامیاب کړه. May you succeed. الله دې کامیاب کړه. Stay happy. Stay happy. الله دې خوشحاله کړه یا خوشحاله اوسئ. Stay happy. Rest in peace. Rest in peace. الله دې جنت ورکړي. Rest in peace. الله دې جنت ورکړي. موږ چاته په کمنټ کې لیکو چې الله دې جنت ورکړي، نو په انګلیش کې به دا ډول وایو rest in peace. الله دې جنت ورکړي. Get well soon. الله دې روح صحت درکړي. Get well soon. الله دې روح صحت درکړي. Oh Allah, show us the right way. Oh Allah, show us the right way. یا الله موږ ته سمه لار وښیه. Oh Allah, show us the right way. یا الله موږ ته سمه لار وښیه. May Allah have mercy on us. May Allah have mercy on us. یعنی الله دې په موږ باندې ورحمېږي. موږ چاته وایو چې الله دې په موږ ورحمېږي یا الله دې په موږ رحم وکړي، نو په انګلیش کې به دغه ډول وایو May Allah have mercy on us. الله دې په موږ باندې ورحمېږي. که چېرته په انګلیش کې بل چاته داسې وایو چې الله دې په تا ورحمېږي، موږ وایو پښتو کې چې الله دې په تا ورحمېږي، الله دې په هغه ورحمېږي. نو په انګلیش کې به بیا دغه ډول وایو May Allah have mercy on you. May Allah have mercy on you. الله دې په تا ورحمېږي یا الله دې په تا رحم وکړي. May Allah have mercy on you. الله دې په تا ورحمېږي. بله سینټنس ده چې الله دې تا ته اجر درکړي. الله دې تا ته اجر درکړي. Allah reward you. Allah reward you. الله دې تا ته اجر درکړي یا الله دې تا ته ثواب درکړي. Allah reward you. الله دې تا ته اجر درکړي. بل سینټنس ده ښه سفر ولري یا الله دې ښه سفر درته ولري. ښه سفر ولري. How a safe journey. How a safe journey. ښه سفر ولري. How a safe journey. ښه سفر ولري. نننی کلاس تر دې ځایه او هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر هغې چې زه بل کلاس تاسو ته وړاندې کوم، تاسو څخه یو کوچنۍ غوښتنه کوو الله مو مل شه. تر بیا د خدای په امان. هر چیرې چې یاست ښاد او ودان اوسئ. Thanks for watching.